مونږ اکثر تلی کې زرغونو چې نن یې وکړو سبا یې ریبو چېرې مونږ خو نن شوق مطابق ژوند تېر که او مونږ خو پیسې لحاظ سره ښه نه شو نه لږ وخت به اخلي مونږ چې فصل وکړو نو 6 میاشتې او کال ورته صبر کوو که نه هغې نه پس میوه راځي دغه شانتې ماشوم اول وړوکي وي چې ځواني وي نو 15 کاله پکې لګي 20 کاله پس چې کوم دی نو هغه ماشاءالله زبردست ځوان ته جوړ شي نو هغه څیز کې خو مونږ 15 او 20 کاله صبر کوو فصل ته کال او 6 میاشتې صبر کوو او پیشن ته به صبر نه کوو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي مونږ د خلکو نه متاثره یو 17 ګریډ دی افسر 18 ګریډ افسر دی اس پی دی ډي اس پی دی پروفیسر صاحب دی ډاکټر صاحب دی انجینر بیا به سبا څوک ښځه نه راکوي سټیټس کانشیس یو نو چې کله مونږ سټیټس کانشیس یو نو نیور ایور مونږ د خپل شوق مطابق ژوند نشو تېرولی مونږ به همدغه شانتې چې نن سبا د سوسکوپ دی نن سبا سټیټس کم روان دی په جامو کې به همدغه شانتي وي په عهدو کې به همدغه شانتي وي په تعلیم کې به همدغه شانتي وي بیا به همدغه شان قصې روانې نو دا هغه وجوهات دي چې د دې د وجې نه مونږ خلک د خپل پیشن مطابق سبجیکټ نه اخلو او پروفیشن نه اخلو او ژوند نه تېروو اوس فایده به څه وي د دې که چېرې فرض کا مونږ د خپل شوق مطابق ژوند تېرو نو فایده به یې څه وي لومبۍ خبره خو دا ستاسو صحت به ښه وي باډي زمونږه کنټرول کوي دا مایند کنټرول کوي مایند کنټرول کوي نو چې ستا په کم کار کې شوق وي نو ستا ذهن او زړه به خوشحاله وي نو چې ذهن او زړه دې خوشحاله وي نو اټومیټیکلی بدن به دې هم خوشحاله وي نو ته به هیلدي یې په کار کې به تنګېږي نه کوم خلک چې په کار کې تنګېږي نو دا صحت به ډیفینیټلی خرابېږي نو لومبۍ خبره خو دا چې ستاسو صحت به ښه وي دویمه خبره دا ده چې تاسو به پازیټیو تھنکینګ کوئ کم خلک هم چې پیشنیټ دي یعنې د خپل شوق مطابق ژوند تېروي هغې همیشه پازیټیو تھنکینګ کوي خلک وایي مړه بس دنیا خو روانه شوله هغې نه خدای فضل دی خو ټیک ټاک روانه ښه ګزاره کېږي لګیا دي نو د پیشنیټ خلکو سوچ به همیشه پازیټیو وي صحت به ښه وي سوچ به هم پازیټیو وي او دغه شانتې انټلیکچولي به هغې روز تر روزه ترقي کوي یعنې علمي طور باندې هغې به په دې خپل فن کې روز تر روزه علمي ترقي کوي روحانی ترقی به کوي روحانی ترقی نه مراد دا دی چې هغې کې به بغض کینه حسد نفرت دا خپې راښکل دا به پکې نه وي نن خو تاسو وګورئ زموږ چار پیرشل کې که نه ماشاءالله موږ خو د چا خپې نه راکاږو که نه او نه زموږ خپې څوک راکاږي د هغې بنیادي وجه دا ده زموږ ژوند کې مقصد نشته دی او زموږ ژوند کې پیشن نشته دی چې پیشن او مقصد وي یقین په خدای کې د بل خپو راښکلو ته به نه اوسګارېږي دې ته وایي سپریچوال ډیولپمنټ چې کینه بغض حسد نفرت به پکې نه وي او هغې په خپل کار کې بالکل مشغوله وي دا خلک به فاینانشلي هم ښه وي دا تاسو به اورئ وي یو آرټ په دونه لکونو ډالره خرڅ شو دا ولې خرڅېږي په لکونو ډالرو زما او ستاسو اخلي نو هغه په لکونو ډالره خرڅېږي دا خو په یو ورځ کې نه جوړېږي که نه نو فاینانشلي به هم دا خلک ښه وي خو بچې ورې وخت به پکې لګي مونږ یې اکثر تلي کې زرغونو چې نن یې وکړو سبا یې ریبو چېرې مونږ خو نن شوق مطابق ژوند تېر که او مونږ خو پیسې لحاظ سره ښه نه شو نه لږ وخت به اخلي مونږ چې فصل وکړو نو 6 میاشتې او کال ورته صبر کوو که نه هغې نه پس میوه راځي دغه شانتې ماشوم اول وړوکي وي چې ځواني وي نو 15 کاله پکې لګي 20 کاله پس چې کوم دی نو هغه ماشاءالله زبردست ځوان ته جوړ شي نو هغه څیز کې خو مونږ 15 او 20 کاله صبر کوو فصل ته کال او 6 میاشتې صبر کوو او پیشن ته به صبر نه کوو بله فایده څه ده چې کله تاسو د خپل پیشن مطابق ژوند تېروئ نو دې تاسو تیاری د فیوچر دپاره څه مطلب شو چې فیوچر حوالې سره کم خلک هم پیشنیټ دي کو کرونا راشي او کو بل مصیبت راشي او کو ګراني راشي او کو څه چل وشي نو د پیشنیټ خلکو ډیمانډ به بهر کې هر وخت او هر ځای کې موجود وي نو فیوچر حوالې سره دا خلک سیکیور وي فیوچر کې چې څونه هم مشکلات راځي او ستونزې راځي نو هغې کې به هغه خلک وځي کم خلک چې پیشنیټ وي کم خلک چې د خپل شوق مطابق ژوند تېرولو والا وي نیکسټ د دې دا فایده ده چې د پیشنیټ خلکو ریلیشنشپ ډېر سټرانګ وي تعلقات یې ډېر سټرانګ وي د مفادو تعلقات چونکې وي نه د فن تعلقات وي
د پیشن تعلقات وي نو د هغې چې چا سره هم تعلق وي نو هغه ډېر مضبوط وي. نو د پیشن یو فایده دا ده چې ستاسو تعلقات به چې کوم دي نو هغه به ډېر مضبوط وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.